بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن ویډیو د پاکستان باندې قرضو باره کې ده چې د زرداري دور کې څومره قرضه اخیستې شوې ده، د نواز شریف دور کې اوس خان صاحب په خپل 3 کاله کې څومره قرضه واخیسته، او چې کله دا بیا ډیوایډ کړي نو د ورځې په حساب سره درې وړو حکومتونو څومره قرضه اخیستې ده، او بیروني قرضه هم چې کوم دی نه د دې به پکې جایزه اخلو چې بیروني په درې وړو حکومتونو کې څومره اخیستې شوې ده. نو آسان والفاظو کې په 2008 کې چې کله د زرداری صدر شو نو په ملک باندې قرضه وا 6000 ارب روپۍ. دا 6000 ارب روپۍ د هغې د 15 کالو حکومت نه بعد 14000 ارب روپۍ شوې. نه هغې په خپل حکومت کې لکه 8000 ارب روپۍ داسې هېوا شوه، یا به مونږ دا ووایو چې دا لکه ډبل شوه، بلکې د ډبل نه هم هېوا شوه. د نواز شریف چې حکومت ته راغی 2013 کې نو 14000 ارب روپۍ قرضه وه، او دا د هغه چې کله حکومت ختم شو نو 15 کاله پس دا 30000 ارب روپو ته رسېدلې وه. نو هغه هم تقریبا ډبل کړې ده. اوس خان صاحب خو له 15 کاله نه دي برابر، صرف 39 مهینې وشوې. په دې 39 میاشتې کې د هغه قرضه د 30000 ارب روپو نه 50000 ارب روپو ته ورسېده. نو ځکه هغه دواړه پارټۍ چې کومې دي هغې اوس په خان صاحب باندې دا تور لګوي چې تا خو به په کنټینر ولاړ وې، نه تا به په موږ باندې دا الزام لګو چې ته په قرضو باندې ملک چلې، تا خو ډېرې راواغستې. د روزانه حساب سره چې کله دا په ورځو باندې ډیوایډ کړې نو د زرداري په دور کې 5 ارب روپۍ ورځ قرضه راغستې شوې ده، د نواز شریف په دور کې 8 ارب روپۍ ورځ قرضه راغستې شوې ده، او د خان صاحب په دور کې 17 ارب روپۍ قرضه راغستې شوې ده. نو دا خامخا دا اوس چې کوم دی نه ډېره ده. بله ورپسې دا خبره ده چې د خان صاحب حکومت والا دا وایي چې مونږ را قرضې چې راواغستې نو مونږ بیروني قرضې ادا کړې، نو د دوی هغه قرضې مونږ ادا کولې نه مونږ ځکه. نو دا تاسو ته یادوي چې هر یو حکومت هم چې کوم دی نه هغوی چې قرضه راغستې ده نو هغوی پکې زړې قرضې ادا کړي دي. ته چې زړې قرضې انټرنیشنل انسټیټیوشنز لاک نه ورکوي نو هغوی خو تاله نوې قرضې اول سره نه درکوي. نه هر یو حکومت زړې قرضې ورکړي دي. او بل اوس چې کوم دی نه بیروني قرضې، نو بیروني قرضه چې کله زرداري حکومت ته راغی 2008 کې نو دا په ملک باندې 45 ارب ډالر وه. نو چې هغوی حکومت وکړو نو دا 61 ارب ډالر دی رسولې وه، 61 بلین ډالر وه. او د نواز شریف حکومت کې دا 61 نه 95 ارب ډالر ته لاړه، او د ده په 3 کاله 3 میاشتې کې اوس دا د 95 ارب ډالر نه 127 ارب ډالر ته را رسېدلې ده. نو مطلب دا دی چې نواز شریف 15 کاله کې څومره بیروني قرضه اخیستې وه، نو عمران خان په 3 کاله کې د هغې هم راغستې ده، او لا 2 کاله پاتې دي. نو دا د قرضو باره کې یوه لنډه ویډیو وه. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو. ډېره مننه.